د الحاج ملا فقیر محمد درویش د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. د مونږ خلکو نه د رحمان بابا چرسیان خدي وی چې ولی ما وی په یو خبره پوهیږي اوس به تاسو وایئ چې مونږ نه چرسیان څنګه خدي قسم په خدای در نه خدي چې یو خبره پوهیږي سید حسن پیر ته وزت لمه د زیارت ته مازیګر مونځ به مې هلته کو چرسیان به لګیا و غزل مزل به ویل خو چې اذان به شروع شو ویل به چپ کرو اذان باندې اذان به شروع شو نو ټول براله مانځله ما نه پوښتنه یو ورځ یې وکړه وی چې دا چرس څنګه شی دی او د تبلیغ کولو چلم زده کوي چل او شیخ ته چې وایي چې چر څنګه شی دی پلیته مردار حیران دی حیران نسبه تبلیغ کولو چلم زده که او هغه چل زده که چې کوم قرآن ښودلی دی د تبلیغ کولو ادعو الى سبیل ربک بالحکمه والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. ته خدای لارې ته به چې خلق راغواړي په ډېر حکمت به راغواړي په چل ول به راغواړي جګړه ورسره کې هي احسن په ښې طریقې به کې ورسره چل زده که نو ما نه چرسیانو پوښتنه وکړه دا چرس څنګه شی دی اوس ماړه کې سوچ وکړو چې که ورته وایم چې حرام دي نو دوی دا مانځله به هم بیا نه راځي خو راشه حکمت عملي ورسره وکړه ما ورته ویل پرېږدئ مړه تاسو نه وایئ چې دا فقیري بوټی دی چرس فقیري بوټی دی مال تاسو وایئ که نه واه ویل قربان دې شم ملا ویل دې ته وایي ودلیده زمونږ حقیقت یې وپېژنده ما په خبره پوه شوم مال تاسو وایئ چې فقیري بوټی زما دا خبره ځکه کوم چې زما دا تقرونه ټیپ کېږي که نه دا بیا چې ملیانې چېرته واوري به ګوره چرسو ته یې ویل چې راوایي که د همغه چرسو پیسې د ده له ورکړې د غوندې نو اته واړه جنت هم در کوي تاسو وایئ چې فقیري بوټی دی بس چرسیان مې مریدان شو چې زه به لاړم ټول برانه ګیر چاپیر شو کله بیا زما لاسونه سپول کله بیا څه کول یو میاشت پکې تېره شو مازدیګر مونځ یو ځلې چې وشو مال تاسو کښېنئ یاره یو مسله کښېنښتی یم تاسو نه یو مسلې تپوس کوم ویلې څه ما وی مسله دا ده چې یو معشوقه وي او د هغې دوه عاشقانې دوه یو عاشق داسې وي چې معشوقه آواز وکړي چې فلانیه او د عاشق وایي چې لبیک و سعدیک حاضر یو عاشق داسې او یو عاشق داسې چې معشوقه ورته آواز وکړي فلانیه 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 زړه یې وچوي په چغو او د عاشق پروت یو سترغلي پې پړسېدلي او بیا را پاسې یو سترګې موږې چې تاسو څه ویلي دي تاسو څه ویلي اوس د معشوقې پړه کې به د کوم عاشق قدر زیاتي نو هغه چرسیانو وویل چې دا خو ظاهره خبره ده چې معشوقه آواز وکړي او کوم سړی فورا حاضر ودرېږي د هغې قدر به وي او دا سترګې چې پې پړسېدلي نو مال تاسو د شپې چې دا بوغه ووهئ
نو سار در باندې سترګې پړسېدلي معشوقه आवाजو کې چې حي علی الصلاح حي علی الفلاح الله رامنډې کوي او تاسو صاحب سترګې مګي او غرمه را پاسي نو د معشوقې په आवाज لبیک نشي ویل شیخ فقيري بوټه دی او د معشوقې د आवाज نم خطا کوي ولا مالاو والباس زمونږ د پلارم توبه ده بیا به نس هغه چې پریخي دي ولا ستلس نولس کاله وشو ابل اورز میں کته په تبلیغی جماعت کې روان ته روان خلاص نو عزیزانو زما عرض داو چې ارشد پر به حکمت عملی اختیار ہے پچا چې ته مې نو د بل چا مینتوب د پاره به د خپل محبوب حسن ورته ہے کمال به ورته ہے الا به پیمنی دا نن موږ دنیا پسې یو په دنیا مې نیو کپاغه مین شو والله دنیا بتا پسی وی ارڅ بتا پسی